د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود غوښتنې ته د طالبانو منفي ځواب. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبانو پر موږ جګړه تحمیل کړه. هغه وایي طالبانو پر خپله ځان ته کار وکتو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي دي طالبانو زموږ هغه غوښتنې چې ونه منلې، نو موږ هم جګړې ته آماده شولو او د طالبانو پر وړاندې به جګړه کوو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو د سولې د پیغام په نه منلو سره پر موږ جګړه تحمیل کړه. ښاغلي مسعود په یوه ویډیویي پیغام کې چې نن یې د خپل پلار احمدشاه مسعود د مړینې د 22 تلین په مناسبت خپور کړ، ویل یې چې طالبانو چې وینو تویولو ته یې زور ورکړی و، هغه زیاته کړه لکه څنګه چې هغوی طالبان د شهید برهالدین رباني د سولې پیغام ته د ملي اتل احمدشاه مسعود د سولې پیغام ته نه وویل او جګړې ته یې ترجیح ورکړه، هغوی موږ ته هم نه وویل او هغوی پر موږ او زموږ پر خلکو جګړه تحمیل کړه. احمد مسعود ویلي دي نو اوس به زه د خپل پلار په قدمونو ځم او د طالبانو پر وړاندې به جګړې ته دوام ورکوم او هیڅکله به هم د خپلې جګړې څخه لاس وانخلم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.